د بغلان ډنډیغوري ولسوالۍ نوې تاسیس شوې ولسوالۍ ده چې اوسمهال پکې د رغونې او بیا رغونې بېلابېلې پروژې روانې دي. د دیرس بستریز روغتون جوړول هم له دغو پروژو څخه یوه ده. د بغلان ولایت مقام وایي د والي په هڅو به په دې سیمه کې د دیرس بستریز روغتون د جوړولو چارې ډېر ژر پیل شي. یاد روغتون په جوړښت سره به په منطقه کې ډېره اسانتیا رامنځته سي. یاد روغتون به د 18 میاشتو په موده کې تکمیل شي چې 58 میلیونه بودیجه ور ځانګړې شوې ده. د بغلان ولایت محترم والي صاحب په نه ستړي کېدونکو هڅو باندې به انشاءالله ډېر زر افتتاح هم وسي. دلته د دې روغتون په جوړښت سره به د دغه منطقې او د دانغوري د منطقې د ولسونو لپاره به ډېر اسانتیاوې رامنځته سي. این شفاخانه در 5 ریب زمین ساخته میشه و زیربنای ساختمانیش در حدود 1800 متر مربع است که شامل ساختمان پلیکلینیک و ساختمان شفاخانه که شامل 30 بستر می باشه جور میشه و تا 18 ماه قرارداد شده که جور شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي که دغه روغتون جوړ او فعال شي ناروغان به اړ نه وي چې د درملنې لپاره لرې سیمو ته لاړ شي. همدغه موږ ته شفاخانه جوړه شي. دا شفاخانه داسې شفاخانه ده چې انشاءالله تعالی په بغلان موږ به سابقه مریضان یا مزار ته تلل یا به کابل ته بول لرې جوی ته بول. اوس دا شفاخانه جوړ شي دې نه بهترینه سهولت نشته او ډېر خوشحاله یو. خدای تعالی وکړي چې په خیر او په خوشحالي سره دا شفاخانه جوړه شي او انشاءالله تعالی خلکو ته ښه سهولت ته په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. له امارات نه هم ډېر خوشحاله یو، د دې ولس هم ډېر خوشحاله یو چې ولس همکاري کوي پکې. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه روغتون په جوړېدو سره به نه یوازې د ناروغانو د درملنې اسانتیاوې زیاتې شي بلکې د ډنډیغوري او شاوخوا سیمو د روغتیایي خدمتونو د پراختیا لپاره به هم نوی فرصت رامنځته شي.